مای لو د هغې شوټینګونه موږ دوباره شروع کړل او انشاءالله په 9 اګست باندې به دا فلم لګي په پېښور ناز سلیما کې او دا به د دې د وایند اپ ګانا شروع ده او وایند اپ یې شروع دی د هغې په سیټ باندې د هغې شوټینګ کول لګیا یو او ټول مینوال ته زما دا خواست دی چې دې فلم کې زه ویلن نه یم زه هیرو یم عادل زموږ چې کوم بچی دی د ماسټر علي حیدر صاحب زوی دی نو هغه هم پکې هیرو دی او زه هم پکې هیرو یم دواړه هیروګان یو مین په یوه جینۍ یو جینۍ په هغه مینه یي زه په جینۍ مین یم ما پسې یو بله جینۍ مین نن ما ډبینګ مکمل کو نن دا فلم مکمل شو دا انشاءالله په 9 اګست باندې به ریلیز کیږي فلم بیسیکلی د 14 اګست دی خو 9 اګست باندې به یې لپاره ریلیز کوو چې هغه د جمعې یو د ویک یو دغه یې که نه د هر فلم د هرې سینما رولز یي دا کړی و دې ډایرکټر د نسیم اوس هم کې عابد نسیم صاحب دی نو هغې دا فلم دغه کړی او 2 کاله پکې بریک رالو د هغه بریک خو موږ خیر بخښنه غواړو خو اوس هم فاینلي موږ شروع کړو او دا فلم تقریبا کمپلیټ شو مطلب نن زما لاس ډبینګ و اخري ډبینګ زما و ولې زه بیمار شوی وم منځ کې نو ملګرو ما نن تاسو له ډېر یو ښکلی گیم راوړی دی چې د هغې گیم نوم دی B9 چې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی تاسو به لینک کلیک کړئ تاسو ته به 2 آپشن راشي یو رجسټر یو لاګین اول به تاسو خپل نمبر په دې کې رجسټر کړئ دې نه بعد به تاسو یو آپشن راشي ډیپازټ دغه ډیپازټ تاسو په ایزي پیسه بجې سکیچ دواړو کولی شئ تاسو اکاونټ ته به 300 روپۍ راشي په دغه 300 روپۍ باندې تاسو هر قسم گیم کولی شئ او په زرګونو روپۍ ګټلی شئ السلام علیکم ګرانو کتونکو زه جهانګیر خان ستاسو په وړاندې څنګه چې ما تاسو ته په هغه ورځ انټرویو کې ویلي چې هغه فلم کوم چې 2 کالونه بند و مای لو د هغې شوټینګونه موږ دوباره شروع کړل او انشاءالله په 9 اګست باندې به دا فلم لګي په پېښور ناز سلیما کې او دا به د دې د وایند اپ ګانا شروع ده او وایند اپ یې شروع دی د هغې په سیټ باندې د هغې شوټینګ کول لګیا یو او دلته د قهر ګرمي ده لاهور د قهر ګرمي ده یاره دا د اوس ایسي ته مخامخ ناست یو خو حال دومره غټ دی چې دا ایسي پکې کار نه کوي یعنې 4-5 یونټې لګېدلي دي داسې د قهر ګرمي ده خو ولې چې تیاری ستاسو دپاره دی 14 اګست دپاره دی نو موږ به دا ګرمي برداشت کوو او انشاءالله تاسو به دا فلم پوره کوو او په 9 اګست پې ریلیز کوو صحیح شوه که نه نو ټول به راځئ سلیما ته دا فلم به خامخا ګورئ څنګه چې ما مخکې ویلي چې اوس تقریبا فلمونه د ډز ډوز نه پاکېدل شروع شو د هغه دشمنیان او د هغه هر څه نه که نه هغه یو وحشي پن به چې زموږ کوم په سکرین باندې ښکارېدو هغه ډیپرس کول والا یو ګیټ اپ به و زموږ نو هغه اوس ټوله خوا شو ما څه چې خوا یې کومه هستي ناسته ده مطلب داسې د تعارف محتاجه نه ده مطلب د دې ما چې څنګه وویلې چې دا په خپله یو داسې هستي ده یو داسې شخصیت دی چې د پښتنو کم از کم هر پښتون یې په نامه پیژني او بچی پیژني او زما تعلق ورسره د نن نه دی ماسټر علي حیدر صاحب سره زما تعلق د نن نه دی دا ډېر پخوا نه دی کله به چې ما وږمې پروګرام کولو که تاسو ته یاد شي تاسو ته خو به دی یاست تاسو مشران ته به یاد شي هغې نه تپوس وکړئ PTV پروګرام وږمې د هغه وخت نه زموږ ورولي ده موږ ناسته پاسته زموږ دوستي ده او دا تر ننه پورې ده والله دې تر مرګه پورې قایم وساتي دا ډبینګ چې موږ کوو دا د دې فلم دی د دې فلم پروډیوسر دی اونر دی د دې فلم مای لو نو دا 2 کالونه دا فلم پینډینګ دا پروت و د څه ټریجډیز د وجې نه خو الله خیر کو بس الله دې هر چا د خیر کړي هغه مسله ټولې حل شوې او دا فلم موږ دوباره شروع کړو نو پهله دې فلم دا چې کومه شروع کړی و دې ډایرکټر د نسیم اوس هم کې عابد نسیم صاحب دی نو هغې دا فلم دغه کړی او 2 کاله پکې بریک رالو د هغه بریک خو موږ خیر بخښنه غواړو خو اوس هم فاینلي موږ شروع کړو او دا فلم تقریبا کمپلیټ شو مطلب نن زما لاس ډبینګ و اخري ډبینګ زما و ولې زه بیمار شوی وم منځ کې نو ډبینګ لږ پاتې نو نن ما ډبینګ مکمل کو نن دا فلم مکمل شو دا انشاءالله په 9 اګست باندې به ریلیز کیږي فلم بیسیکلی د 14 اګست دی خو 9 اګست باندې به یې لپاره ریلیز کوو چې هغه د جمعې یو د ویک یو دغه یې که نه د هر فلم د هرې سینما رولز یي دا نو د 9 تاریخ باندې به ریلیز کوو او آنورډ بیا به زو چل انشاءالله خو زما څه فینز یا زما څه ملګرو دا دغه کړي وو په یو اشتهار ما لیدلی په دې ټیک ټاک باندې چې هغې پې کراس راښکلی و چې جهانګیر موږ په ویلن کې نه ایکسپټ کوو نو هغې ته زما دا خواست دی او ټول مینوال ته زما دا خواست دی چې دې فلم کې زه ویلن نه یم
زه هیرو یم عادل زموږ چې کوم بچی دی د ماسټر علي حیدر صاحب زوی دی مننه ستاسو بچی نو هغه هم پکې هیرو دی او زه هم پکې هیرو یم دواړه هیروګان یو مین په یوه جینۍ یو جینۍ په هغه مین یې زه په جینۍ مین یم ما پسې یو بله جینۍ مین مطلب دا ټول سبجیکټ دی خو که دا اوس تاسو زه کلیر کړم نو هغه بس خوندونه کي بیا فلم خوندونه کي هغه به تاسو فلم کې ګورئ او په دې فلم کې زه هیرو یم زه هیرو یم زه هیرو یم دا ته بیا هم کلیر کوم ښه په 14 اګست به په 9 اګست به انشاءالله هلته دا فلم لګي په ناز سلیما کې دی او تاسو ټول به راځئ د دې د ډایرکشن باره کې لږ تاسو چې څنګه فلم نه څنګه دا به یو فلم بالکل یو د چینج غوندې فلم دی مطلب اکثر زه دا خبره کوم لکه جانان چې لکه دغه چې عشق مبارک چې دغه چې کوم لایټ فلمونه دا مکه فلم دی خو په هغې کې زه غریب یم او دې کې زه لارډ یم نو دې لارډ چې کوم دا مالدار دی نواب دی نو هغه نوابي چې کوم دا به تاسو په سکرین باندې ښکاري ولې چې په کومو لوکیشنو باندې موږ دا شوټینګ کړی دي کوم کورونه پکې موږ ښودلي دي کوم محلونه پکې موږ ښودلي دي نو هغې نه به دا یو لوش دغه ښکاري بل په دې کې اخره کې 2 ډزې دي بس وایند اپ کې 2 ډزې دي باقي پکې جګ جګړه نشته یو ځای کې پکې هیرو جګړې په کومه جګړه چې یو غلط فهمي پیدا کېږي فلم کې هغه فلم کې بیا وزرته شروع وې بس هغه یو ځکه پکې دغه جنگ جګړه ده کنه کبي جنگ جګړه چې غلط فهمي پیدا کی او ټول سټوري به بیا چلی خو په دې فلم کې یو خبره ته بل کوم چې هغه ډیره اهم ده ډیره اهمه خبره هغه ده چې میوزیک خو په خپل ډیر خوندناک دی ډیر میرناک دی او ډیر ښکلی میوزیک ورکړی دی ماسټر صاحب دی ظاهره خپل فلم دی او د خپل بچي فلم دی څنګه میوزیک به یې ورکړی هغه خو تاسو اندازه لګولی شي خو د ټول نه غټه خبره چې کومه ده په دې 13 کالو کې په دې 13 کالو کې زما چې په فلم انډسټري کې ما کوم وخت تېر کړی دی 24 سال د دې په تاریخ کې ما چېرته دا نه و اورېدلي نه ما لیدلي چې ماسټر علي حیدر د یو فلم بیکګراؤنډ کړی دی د ټول فلم چې کوم بیکګراؤنډ میوزیک یې که نه هغه ماسټر صاحب چېرته نه دی کړی دی به سندرو د غزلو د نغمو میوزیک به دی ورکولو خو د فلم بیکګراؤنډ دی چېرته نه و کړی دا ړومبنی فلم دی چې دې بیکګراؤنډ هم دی په خپله کړی او داسې مینهناکې کړی چې دا زما دعوه ده زما یو دعوه ده چې د دې بیکګراؤنډ میوزیک به تاسو په خپلو موټرو کې ساتئ په خپلو ګاډیو کې به ساتئ او اورئ به انشاءالله یو خبره به زه وکړم څومره چې عبد نسیم صاحب لکه دا د خپلو فلمونو نه یو اضافه شاهکار ما ته ښکاري چې د فلمونو نو داسې ستاسو د کارکردګۍ نه بلکې چې ستاسو عادل سره کم کنټریبیوشن او کم کمپرومایز و دغه سره تاسو چې هغه باندې څومره شفقت کړی دی او هغه سره مو څومره مینه کړې ده هغه مو څومره ډاډه کړی دی نو زه ستاسو په د ټولې میډیا او د ټولې پښتنو افغانانو په مخ کې ډېره مننه کوم او شکریه ده کومه چې زه ذاتي زه او زما بچي تاسو نه ډېر مطمئن مننه کوم تشکر ملګرو نو اوس انشاءالله لو سټوري فلمونه دي میوزیکل فلمونه دي او سبجیکټ یې کیسه ده ډرامه ده نو او کامیډي ده نو د اوس به ښه فلمونه انشاءالله ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو بس دا فلم راشي ویې ګورئ بیا رایې راکړئ زنده باد